بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. دی سورت النازعات وی یو کم اتیا ترتیبن دے او یو اتیا نزولن دے. دا سورہ نبا نرستا نازل دے. مخی زجر و منکرین دا قیمت لا دلتا تخویب دنیاوی واقعا دا فرعون، یا مخی اثبات دا توحید و ذکر دا دلائلو دلتا شواهد ذکر کئی، یا مخی تخویب و بشارتو دلتا دو قسم خلق ذکر کئی، اہل الایمان و اہل الکفر. دا سورت خلاصہ پینزا گواهان پا اثبات دا قیمت، علامات د حشر، زجر منکرین د حشر لا، تخویب دنیوی واقعه موسی علیہ السلام، دلائل عقلیه او تخویب اخروی، بشارت او زجر هغه خلقو له چې الله د قیامت تفوس کوي. امتیازات صورت کې څه خاص گواهان دي. طامة الکبرى یو وی افتم ذکر ده. دو قسمه نفسونم صورت ذکر کړی دي، د الله نه یریدونکي او سرکش، خائف او طاغی. د صورت مقصد قرع القلوب المكذبه بالبعث والجزاء. هغه زړونه چې د الله د دین تکذیب کړي دي، الله یې څنګه دسي من عرض مشاهده الموت. الله ته وایي ته ملکیږي، والبعث به پورتکیږي، والحشر والقیامه. او زمن مشایخ وای د صورت مقصد تخویب دی او اثبات د قیامت دی. د دې صورت اول کې نازعات راغلي دي. نازعات دا د نزع نه ده. نزع راخکدلو ته وایي. ناشطات د نشط نه ده. نشط رانیستو ته وایي. سابحات د سبح نه ده. سبح لامبو ته وایي. سابقات د سبق نه ده، مخکې کېدلو ته وایي. مدبرات انتظام کوونکي. دې کې لږ معلومات کول غواړي چې دا نازعات د څه شي صفت ده. نو دې کې پنځه قوله علما ذکر کوي. یو دا دی چې دا صفت د ملائکو دی چې د کافر روحونه په سختۍ راکاږي. دویم دا صفت دی د اسونو د مجاهدینو چې هغه منډه وایي او کافر ځان سره راکاږي. دریم دا صفت دی د نیکانو دعوت کوونکو. څلورم دا صفت دی د ستورو. او پنځم دا صفت دی د روحونو د صالحینو. خو دا ولنۍ معنی چې وشي نو دا به ډېر غوره وي چې دا صفت د چا دی؟ د ملایکو دی. او دا واو قسمیه دی او جواب د قسم مقدر دی. لتبعثن خامخا به څه کېږي؟ راپورته کېږي به. اوس معنی وکړئ. والنازعات قسم می دی پاغ ملائکو چراکاگی روحنا د کافرانو غرقن په سختی باندې. د کافر نه چې سختی باندې روح باسی هغه پرشتي می دی الله وی قسم دی. والناشطات قسم می دی پاغ ملائکو چې پرانیزي روحنا د مؤمنانو نشتن په آسان پرانیستو باندې پس بدن نه درکولیو کی. دیو جن مدارک معنی کوي المخرجات لارواح المؤمنین اخراجا. والناشطات قسم دی پاغ ملائکو چراوباسی روحنا د مؤمنانو نشتن په آسان ته. مؤمن نه روح چې وزي د معمولی زکام چې راغلی. والسابحات قسم دی پاغ ملائکو
چلامبو وهی اسمان کې سبحان پلامبو وهلو اوبو کې چلامبو وي په مخ کې لرشي نو دا ملائک د اسمان کې د سره روان دي د اوبو کې لامبو چې وي فالسابقات به مخ کې کوي دی څه شیلا د الله حکم لا سبقا په مخ کې کېدو باندې فالمدبرات بیا انتظام کوي امرن د بازي کارونو امرن نکره ده سیاق د اثبات کې پیدا راغلی ده قاضیت پیدا کوي لکه تاسو د عمر رضی الله عنه خبره کې ویلي دي چې تمرتن خیر من جرادتن فالمدبرات به انتظام کوي د بازي کارونو امرن د بازي کارونو وردا معنا نه ده چې الله چټي کړي دا ټول تنظیم اوس په رښتې د اولوہیت چلایي اوس الله د قیامت حالت ذکر کوي ګورئ وتا او جواب د ټولو قسمونو څو لتبعثن یوم یاد کا غورز ترجفو چې وبلړزيږي الراجفه لړزیدونکي دا چې اول شپې دی کله आवाज وشي دا زمکه په لړزیدو شي تتبعها راب شیف سرستا الرادفه بل راتلونکي څه ده دوی مشپېلې څولېخ کاله به منځ کې فاصله په اول پوکي بمړ شي او په دویم باندې بڅ شي راپورته شي قلوب زړونه به دغه ورځ واجبه کېدونکي ابصارها نظرونه د خاشعه ذلیل به په دغه ورځ یقولون د منکرین به وای یا په دنیا کې دی ویلي ائنا ایمن لمردودون کله واپس بشومن الحافره هغه کنده د قبر کې د دې نه مراد د قبر لغل دی یا حافره زور حالت او یا ابن زید وای حافره جهنم ته وای ومن بکل جهنم لزو ایزا کننا ایکل چې شومن ایزا منړو کې نخرا زارو او زرا زرا نخرا زرو تموي او زرا زرا تموي قالو دیویلو تلک ایزان دا خدغه وخت کې کرتون دوباره راتلل دي خاسره دک دي د تاواننا الله جواب کوي فإنما يقينا هي دا چې سجرة چغدا واحده ایو اسرافیل به یو فکوي بس خلق به رواني فإذا هم دغه وخت خلق به بالساهره ومخدس مکه باندې ظاهر الارض دته ساهره وي او بعض علما وي چې د دې نه مراد ده جهنم لکه قطاده وي تاسو معنا وکړئ دا ډېر ښه فایزاهم دغه وخت کې دی بالساهره په یو ډاګه او میدان به هل اتاکسا وصلی د موسی السلام واقعیا ذکر کړي مقصد واقعیا کې څه دی رسول الله علیه السلام له تسلی ورکړي تمخه پکې خلق ستا خلاف کوي او د موسی علیه السلام تاریخ ته وګوره او دا حل په معنا د قد سره یقینا راغله ده تا حدیث موسی خبر د موسی علیہ السلام چې قوم تکذیب وکړه والله تباک اذنا داو کله چې आवाज وکړو رب دې بلواد په میدان المقدس چې پاکو توایمو یا توا معنی تطو البرکات الیها دا برکتونه تراتاو شوی ښا سیو ته ویلو اذهب الى فرعون لارش فرعون تا انه دا فرعون طغى ډیر سرکشه دی فقل وتوایا هل لك ايشتد استعملان هل لك زمان استعملان شتا الا دی خبرتا انت زکا جزان پاکی په ایمان باندې یا ځان پاکی د ګناهونو نه واهدیک وخیمتا تا الی ربک استاد رب طرفتا
فتخشا تبویرگی دالانا فاراهو خودلیو موسیٰ علیہ السلام فرعون تا الآیت الکبرى اغلوینخا چغان ساوا فکذبا فرعون تکذیب د موسی علیہ السلام کړو وعصا خلاف کړو ثم ادبر بشا کړو یسعى چې کوشش وکاو د فساد د پاره یسعى للفساد فحشر خلق جمع کړو فنا د आवाज کړو ویلو انا ربکم الاعلى زستا سیدوی منتظمین د مصر وی رب انتظام زچلو فاخذه الله نیوله والله نکال الاخرته عذاب د اخرت والاولى د دنیا نکال عذاب ولور کړو چغن دیو نمونه وا یقینا دې کې لعبرتن خامخا عبرت ده لمن ارچالا یخشا چغد الله نه یریږي الله نه څوک یریږي بس فرعون حالت تدی وګوري وصلا دلائل عقلیه ذکر کوي انتم ایتاس انسانانو اشد خلقا سخوی پیدائش کې ام السماء یا اسمان بناها چې جوړ کړی دی الله انسان ته چې ما بل را پورته کی نو څنګه مې را پورته کی استا پیدا کول سخت دی او د اسمان رفع پای څوک دی الله اوچت کړی دی الله سمکها چت داږي اسواها سمخسته برابر کړی دی د خپل ډولی اسمان دی واغطشا تورتم کړی دی الله لیلها شپداږي غتش تورتم توي واخرج بیغا استلید دوها ساخت دی والارض زمکا بعد ذالک د دین رستا دهاها الله غړولې دا مې مخکې تفصیل ویلو چې پیدایش د زمکی دا څه دی دا مخکې د غړېدل دي رسته دي او دغه معنی دا ده چې لفظ د بعدا په معنا د قبلو د ظروف سمرازي به معنا دی زمکا د دینه مخکې من غړولې ده او کله بعد په معنا د معصر ازي نو معنا دا ده زمکا سره د دینه د ها غړولې ده الله غړولې ده اخرج منها راستلې ده الله د دې زمکینا ما اها وبداغي چني تراوتی دي ومرعاها غیا داغي چراغاو غیا والجبال غرونه چي دي ارساها مضبوط کړی دی الله متاع لكم فائدہ د پتا سلم او استاسي چار پیان الله تیم خره او مال درخري تخویب و ذکر د یو لوی نوم د قیامت باندې فاذا جاءت الطامه الكبرى اسکلا چرا شغلوی مصیبت طامه الكبرى من الداهیه العظمى غلوی مصیبت راشي یا د قیامت نوم دی او یا طامه الكبرى هغه دیم فوق د شپېلې د اسرافیل ته وایي یوم فدغ ورځ یتذکر الانسان یاد بشي انسان ته ما ساکم کوشش چې مخکې کړی دی وبرزت الجحیم خکار بشي جهنم لمن یرا ارچال چینی خلق بدوړه دي شي اما من طغى هر هغه څوک چې سرکشي کړی دا واثر الحیات الدنیا ورکړی دی د ژوند دنیوي فإن الجحیم هي المأوى یقینا جهنم د ورتګ ځای دی اوس بالمقابل د نیکانو تذکرہ واما من خاف هر هغه څوک چې لري د څنا مقام ربه د ودریدلو دنا د خپل رب سره چې زبد الله مخه ته ودرېږم ونهى النفس او نفس منی کړي د څنا عن الهوى د خواهش پرس نه الله نه یریږي فإن الجنة یقینا جنت هي المأوى هم دغه جنت زید ورتګ د دې ده یسألونک عن الساعه
اے پیغمبرہ خلق دنا د قیامت باره کې تپوس کوي ایانا مرساها مرسا مصدر میوی دی معنی وقت د قیام داغه کله دا قائمه دل د قیامت جواب فيما انت فڅشکیتا من ذکرها د یاداشتا ویلې انسان الى ربک خاص طرفتا منتهاها انتها د علم د قیامت دا مخلوق ته پته نشته دا خاص الله ته دا ستاکار څه دی انما انت منذر یقینا پیغمبر ته یې راورکه من حال چاته یخشا چیریږي هاد د قیامت نه کانهم گویا کې دا خلق یوم پاغورز يرونها چې قیامت ویني ګمان به وکي لم یلبسو چې نوې سار شوي په دنیا یا قبر کې الا شیئتن مگر یوم زیګر د ورځې او ضحاها یا څاخ د ورځې ازیات غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن